یو عالم تیر شوی دا اوس هم موجود دا الحمدلله پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب دامت برکاتهم العالیه. هغه فرمایل وی ما ته یو ځل ښځه او خاوند راغل، دوه کسانو ښځه او خاوند و، خو هغوی دواړه د یو بل نه ډېر سخت ناراض و او دې پورې خبره راتله چې بس خبره ورانه شي. خو دواړه د هغه مریدان و. دی ما ته حضرت داسې واقعه ده، مونږ خو ډېر پریشانۍ کې مبتلا یو. وی ما ورته لږ صبر وکئ او زه درته یو طریقه ښیم، هغه طریقه اختیار کئ نو بیا به انشاءالله حالات ښه شي. ښځه په خاوند بده لګېده او خاوند په ښځې بد لګېدو. بعضې حالات ګورئ داسې وي ښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دا دنیا ټوله متاع ده. متاع څه ته وایي وروڼو؟ علما کرام فرمایي متاع هغې کپړې ته وایي چې موږ پې دا تنور پاکو یا پې دا تیغ نه پاکو، طبخې او دا تیغ نه پې پاکو، دې ته متاع وایي. خو بهترینه متاع نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي المرأة الصالحة. بهترینه ښځه ده، صالحه ښځه دې ده. ګورئ علما کرام فرمایي وایي کله چې یو سړی جنت ته لاړ شي او د سره د ده بیبیم جنت ته لاړه شي، نو دې سړي د جنتي ته به څومره حورانې میلاویږي. حورانې څومره ښایسته دي، لیکن د هغه ټولو سرداره به د ده د بیبي وي دنیا کې چې کومه بیبي وه. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي بهترینه ښځه، بهترینه متاع المرأة الصالحه. هغه بهترینه بیبي دی. ده ګورئ چې کله کور ته ننوځې او ته ورته وګورې او ته په خندا شي او تا ته په خندا شي، بس دا څومره ده. او چې نه کور ته ننوځې او ادر پسې بد لګي او ته پې بد لګې. نو پیر صاحب لیکي وی ما له راغل وی ما ورته وي یو طریقه درته ښیم، دا اختیار کوي. نو ما ته وی حضرت څه؟ خاوند ته وی ما ووي چې کله کور ته لاړ شي نو سلام اچوه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو کله چې ښځه کور کې ناسته وه او خاوند به پرې راننوتو، هغې به وي السلام علیکم. نو ښځې به چې وکتل نو وعلیکم السلام. وی دا چې یوه میاشت تېرېده، وی دواړه ښځه او خاوند هماغه پیر صاحب پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب ته لاړل. وی حضرت زمونږ خو حالات بدل شو، زمونږ خو د محبت ژوند شروع شو، زمونږ خو د خوشحالۍ ژوند شروع شو. وروڼو دا ولې؟ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه یې په ځان کې راوسته چې هغه کور ته ننوځي سلام اچوي. او زمونږ پښتانه ګورئ دا سلام نه اچوي. اوس خو الحمدلله اوس خو دا طریقه خلکو کې راغلی ده او عمل یې شروع کړی ده. وروڼه بهترین کار هغه څه شی ده؟ هغه دا ده چې کور ته ننوځې سلام اچو، الله الرحمن الرحیم وایه او کور ته چې ننوځې سلام اچوه. نو هغه سلام چې شروع کو مبارک عمل وکنه، سنت طریقه وکنه. نو ما درته وي وروڼو چې دا عمل شروع کو د ښځې او خاوند زندگی بدله شوه، خوشحالی ته حالات راغل. ولی؟ قرآن کریم انقلابی کتاب ده. ګورئ په دې چې عمل شروع کی بیا د انسان په زندګۍ کې تبدیلی راځي. نو لہذا الله پاک جل شانه